د ملا یعقوب اخوند له قهره ډکه وینا غلیم ته هغه د هیواد دښمنانو ته سخت اخطار او د خپلو پوځیانو ستاینه کړې. دا چې څنګه بشپړ حال خپله د هغه له خولې واورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا نظام د مسلمانانو نظام دی، دا نظام د مجاهدینو نظام دی، دا د افغانانو نظام دی. دلته به د هر عالم قدر کیږي، دلته به د هر مسلمان قدر کیږي، دلته به اسلامي نظام او شرعي نظام نافذیږي. دلته غربي او شرقي فکرونه، دلته دیموکراسي او دلته هغه غلط افکار چې اشغالګرو په دا 20 کاله دلته په افغانستان کې شیندلي وو او زمینه ورته برابره کړې وه، دا نور نه چلیږي. ټول باید دا حقیقت درک کړي او په دې پوه سي چې نور د افغانستان ملت، د افغانستان اردو، د افغانستان پولیس، د افغانستان په مجموع کې ټول حکومت دا نشي برداشت کولای چې یو څوک د نظام په مقابل کې سر پورته کوي او د دې ملت څخه دغه راغلی امنیت اخلي. دا خبره د زړه په غوږو واورئ چې ستاسې هره شومه اراده به په نطفه کې خنځا کېږي او انشاء الله تعالی د الله جل جلاله په فضل او نصرت سره او د دې ځوانانو په ارادو سره او په عزم سره به تاسو خپل هدف ته په هیڅ وخت کې ونه رسېږئ. نو د خپلو دغو ارادو او سرټنبګیو څخه نور باید لاس واخلي. ملا یعقوب اخوند وایي کار اهل کار ته سپارل یو اسلامي امر دی، موږ ورته ژمن یو. د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد ویلي چې کار اهل کار ته سپارل له قومي، سمتي او ژبني توپیر پرته یو اسلامي امر دی چې دوی ورته ژمن دي. هغه د هرات له 200 قلي اردو څخه د لیدنې پر مهال زیاته کړې ده چې اسلامي امارت له هیچ چا سره د قوم، سمت او ژبې پر بنسټ چلند نه کوي. د نوموړي په وینا کار اهل کار ته سپارل کېدل یو اسلامي امر دی چې اسلامي امارت دې امر ته ژمن دی او کارونه به اهل کار ته سپارل کیږي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر خلکو شکایت کړی دی چې اسلامي امارت په ادارو کې پخواني لوړپوړي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې خپل هغه غړي چې په اړوند برخه کې مسلکي او لوړې زده کړې نه لري ګمارلي دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو شاخت او ښې چارې د الله په امان.